السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. خولې کې دې چې چا اچول دی؟ سلام وکړه ژوی. څنګه یاست ورته وایه. چیرې راغلي یو؟ تا ته وایم چیرې راغلي یو؟ هوټل ته راغلي یو؟ چیش کوو چیش خورې نن په هوټل کې؟ بریاني نه بل شی، جوس یا برګر یا بل شی. نن راغلي یو په عینومېنه کې د پیزا کینګ په نامه یو رسټورانټ دی. که څوم دا نوم یې د پیزې دی خو موږ پیزا نه خورو. زما پیزا خوښه نه ده نو بل شی به راوغواړو، برګر او بریاني او داسې شی. نو راځئ تاسې ولاګ راسره تعقیب کړئ چې د دې هوټل دا خواړه در باندې ووینم. نو دا مینیو ده. نو دلته ما خپله ځان ته چکن چیز برګر راوغوښتی. دا چکن چیز برګر مې راوغوښتی او کمرمین نو خپله بریاني راوغوښتی او بریاني او پاته سو د زویا لپاره به یو جوس راوغواړو. صحیح دی؟ جوس به درته راوغواړم شوي. صحیح ده؟ جوس به راوړې؟ جوسان نه لرئ؟ میکس بریاني راوړه. صحیح ده. نو ته به هغه سره بریاني وخورې. صحیح ده؟ جوس نه لري نو دغه ده ورسره راوایخه. ورسه هر شی چې راخې راوایخه. راوایخه. صحیح. هو دغه جوس ته راوایخه. نو بس دا د هوټل دا د باندې ساحه ده. هوټل په ډېر ښایسته ځای کې جوړ دی، ښایسته موقعیت یې دی. نو که څه هم نن سبا غرمه مال یو څه کسټمر یا هغه ګراکان کم وي نو دا خوا هم خلاصه ده، ټوله طرفونه یې خلاص دي. اوس مو د بریاني او د چکن چیز برګر آډر ورکړی دی. نو ته انتظار یو چې راوړي. زویا راکړه زه یې در خلاص کړم. څنګه پاخته یې ژوی؟ او سم یخ دی او ژوی؟ دغه دا جوس ویچ دا سیبانو جوس دی او ویچ ښه. نو بس دې ته دا خواږه شیان ښه خوند ورکوي. لاس ورته وښورو نو خوند یې ور وښیه چې څنګه ده. سم ډېر منظم رسټورانټ دی پیزا کینګ. د دې سپیشل شی به نو پیزا یې خو زه د پیزې نه یم شوقي. چکن چیز برګر راورسېدی له خیره سره. دا د دې چکن چیز برګر دی. کمه ده کاغذ ژوی نشته. نو ته ودرېږه چې زه خوند وګورم چې خوندور برګر دی که یا. زویا زه به خوند وګورم ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. بس ته بلال خلاص کړه. واخه نو ډېر خوندور برګر دی. واقعیت ما داسې توقع نه درلوده چې دونه دې خوندور وي، خو ښه برګر دی، ښه خوند کوي. ګرم دی. زه به یو څه دغه راواخلم، یو څښلو شی به راواخلم ښه. هیڅ نه راکړم زه.
افغانستان مشهوره برند الکوزي میجیک یعنې فانټا ده دا به ورسره وخورو بریاني دې کې ښکاره کړله ورته ښکاره کړه ډېره لوکسه بریاني ده دا خو نو مکس بریاني ده لاندې ترخه ده پر سر یې خوږه ور اچولې که به زه د دې خوند هم وګورم زویا ته به هم د دې خوند وګورې ښه ډېره پاکه بریاني ده والا والا زه پښېمانه شوم په چیز برګر باندې ښه یخ هم دی دغه ده چې ښایست پې پسې راخې دا خو ته مه خوره ستا لپاره فایده هم نه کوي دا لوی خوره دا په چپس خوره هغه پسې خوره صحیح ده نو دغه د غابو حال دی نو زویا تر اوسه لا نه ده مړه سوې موږ خپله ډوډۍ وخوړه زویا څنګه و برګر خوندور و که نه و څونه خوندور و دونه ډېر خوندور و ښه نو الحمدلله نو برګر او بریاني مو نوشي جان کړه واقعیت هم ښه برګر یې و ما هېڅ توقع نه درلوده چې دونه ښه برګر دی خو ښه خوند یې وکړ نو برګر تقریبا په 130 افغانۍ یعنې 1.15 ډالر او بریاني نو په $1 یا 1.2 ډالر داسې شاوخوا قیمت دی ځکه اکثره خلک پوښتنه کوي چې شی خورې د هغه قیمت راته وایه قیمتونه ځکه درسره شریکوم اوس له خیره سره وځو د باندې جویا لا تر اوسه پورې نه ده مړه خورې ورته وګوره خورېږي خلاص یې که خپل چپس دې خلاص که صحیح ده دا بیل به پرې کړم اوس چې څو بیل یې دی دا لاس مې هم لږ دغه دی څو سولې حاجي ستا ده 290 ډېره مننه ژوندی اوسه 290 افغانۍ سولې اراوند 3.2 ډالر دا شاوخوا به کېږي راځه جویا نه یې ده خوړلی تر اوسه پورې ځه خلاص یې که خپل غوښې و چپس و شان دې خلاص که خړني منظم هوټل دی پاک صفا سوتره نو زه به له خیره سره د باندې راووتلم نو شاوخوا یې ماشاءالله ده محیط ډېر پاک منظم دی ښایسته وینئ شاوخوا چې څه وضعیت دی راځئ ژوی څه شي خوري ده راووتې ژویه څنګه څه خوند دې پر واخیستی که یا وایي بیا چی شته ژوی وخېجه ځه وخېجه نو الحمدلله د ډوډۍ کار خلاص شو ژویان ډېر خوند پر واخیستی نو خوندور برګر یې هغه بیا چرګان دي ژوی ته وایي زه یې پکښې راواخلم یوارې دا سجي دي که چي شي چرګان ورته وایي دا هم لري نو دا نوم دی پیزا کینګ دوی خاص د پیزې کار کوي خو موږ خپله چې یو د پیزې نه یو شوقیان څنګه وژوی برګر خوندور و که نه خو برګر خوندور و که جوس که دغه که پیپسي که بریاني په ټولو شیانو کې څه شي خوندور و ټول شیان خوندور و راځه صحیح دی چې خوند یې پر اخیستی ټول شیان ښه خوندور و زیات یې ښه خوند ورکړی دی ټولو شیان نو د خیره سره روان یو د کور په طرف باندې اوس عینو مینه کې ګرمي هم ده غرمه ده ګرمي ده یو څو ورځې کېږي چې یو څه زیاته سوې ده نو وینې د عینو مینې پر سړکانو باندې سړی لا نسته
دا و د نن ورځې ولاګ په کندهار عینو مینه کې په پیزا کینګ رسټورانټ کې. نو خدای دې وکړي چې خوښ شوی مو وي، خوند مو ورباندې اخیستی. نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما زویا ته راکړي اجازه. هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. د الله په امان. بای بای.